د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. له افغانستان څخه وتل بلینکن د کانګرس غړو ته ځواب ورکوي. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. له افغانستان څخه وتل بلینکن د کانګرس غړو ته ځواب ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن ژمنه کړې ده چې راتلونکې اونۍ به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو د رامنځته کېدو په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ورکړي. پر یو شمېر جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو سربیره خپله د جو بایډن د ګوند یو شمېر دیموکراتو غړو هم له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې دي. د ښاغلي بایډن پر حکومت نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د داعش یو ځانمرګي برید کوونکي د کابل د هوایي ډګر یوې دخولي دروازې ته نږدې په ځانمرګي برید کې 14 امریکایي پوځیان او د ښځو او ماشومانو په ګډون کابو یو سلاوي او ملکي افغان وژلي. ټاکل شوی ښاغلی بلینکن د راتلونکې اونۍ په سه شنبې ورځ د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو له جدي او سختو پوښتنو سره مخ شي. ځکه یوه پوښتنه دا ده چې ولې د تخنیکي پروسه وخته نه پیل شوې، په داسې حال کې چې بایډن وخت له وړاندې ټاکلی و. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د اګست په 21 پای ته ورسېده، خو اوس هم شاوخوا 100 امریکایان او اتباع په افغانستان کې پاتې دي او امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده که دغه امریکایان اتباع وغواړي له افغانستان څخه وځي له هغوی سره به مرسته وکړي. له نیوکو سره په امریکا کې عامه نظر پوښتنې ښیي چې امریکا رایې ورکوونکي له افغانستان څخه د بایډن د وتلو له پرېکړې په پراخه کچه ملاتړ کوي. امریکایي قانون جوړونکو همدارنګه د امریکا په استخباراتي ادارو له دې امله نیوکې کړي چې ولې هغوی ونه کړای شول د طالبانو د ګړندي پرمختګ او د فوري نیول کېدو په اړه د هغې ډلې توانمندي نه وه اټکل کړې. جمهوري غوښتونکو ویلي چې د ښاغلي بلینکن په اجتماعیه غونډه کې به د بایډن د حکومت د وروستیو اونیو پر کارونو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 له ترهګرو بریدونو وروسته چې پکې کابو 3000 کسان ووژل شول د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د برید امر وکړ. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې نه یې غوښتل د افغانستان نه پای ته رسېدونکې جګړه د امریکا 5م جمهور رئیس ته پرېږدي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.